وی د پلار په ژوند کې لور حصه غوستی شي نه لزوم غوستی شي حصه خو د مرګ نه پسې چې سړی جمدي ټول مال د دی نه تې زوی غوستی شي نه تې لور غوستی شي او نه ورته دا ویلي چې زما حصه راکړه هېڅ حصې نشته حصه خو علي چې وفات شي نه میراث په شکل نه د زوی حق شته نه د لور حق شته چې سړی جمدي وي او مال د دی نو غوستی تی نشي نه زم غوستی شي نه لور هېڅ حق یې نشته چې سړی جمدي ټول مال د ده دی چې جسم دې زخمي شوي او وینه تې نه وتې نو اودس نه ماتېږي او که بیا وروستو وینه وتي تا ته پته نه وه نو چې د کوم وخت نه دې یقین وي چې د دغه وخت نه وتې ده هغه وخت نه ستا اودس مات دی زموږ د مذهب مطابق او که درته پته نه لګي نو بس هغه چې څه دې کړي هغه دې کړي دي د جنابت وخت کې خبرې کولی شي که نه او کولی شي ټبر ته وې اوبه راوړه ګرمې راوړه تولګي راوړه صابون راوړه د ضرورت خبرې سړی کولی شي که باران وخت کې د کپړو ته څاڅکي ورشي خیر دی د باران او د ځمکې اوبه عامې پاکې دي یو هغه چې ویني چې څښا نالی ده په خپلو سترګو یې وینې څښا بوی کوي نو د هغې اوبه پلیتې دي او د باران عام یا د خټو یا د څاڅکو په دې جامې نه پلیتېږي ځان سودایان کوی ما تسبیح منځ کې صلات تسبیح کې 4 رکعات او د هغې ډېر ثوابونه ذکر دي په احادیثو کې ګناهونو معاف کېدو په باره کې خو هغه ګناهونه چې د بنده د حق سره تعلق نه لري یعنی چا نه په زور پیسې غشتي څوک یې والي د چا ځمکې قبضه کړي دا نه معاف کېږي چې څه پورې هغوی ته خپل حق نه یې ورکړ یې ته معافي نه غوښتې چا وی د اقامت وخت کې به لاسونه په سینه تړی که نه الله اکبر نه پس چې نیت وتړی د مونځ نه د مونځ نو علی لاس تړل شته د اقامت وخت کې لاس تړل نه لاس به دې کونه وي وی زمونږ د جماعت امام دی د جمعې په ورځ په ړومبي رکعت کې سورت سجده وی الف لام او دویم کې سورت غاشیه وی دا غاشیه سنت نه دی بل سنت دی سورت دهر زمون دا ښکلې طریقه ده چې دا امام کوي خو دا سورت غاشی په ځای د سورت دهر وی زمون د ښکلې پیغمبر دا طریقه وه چې جمعې په ورځ به د سبا په مانځه کې په ړومبي رکعت کې الف لام میم تنزیل السجده وی زه په خپله م ویم او په دویم رکعت کې سورت دهر غاشیه نه ده راغلی غاشیه جمعې پر ورځ راغلی ده د اختر مانځه کې راغلی یو ښځې قسم خوړلی و چې د ورځې وخت کې به خاوند ته نه نږدې کېږم دا قسم به ماتی دی غلط قسم دی د خاوند دومره حق دی که ښځې د تنور د پاسه ولاړه یو نیمه ډوډۍ پورې کړي په تنور او نیمې نی او ورته وایي راشه نو ورځي به نو د دې دا قسم غلط دی ناجایز دی دا قسم به مات کړي او د قسم ماتولو کې به 3 روجې ونیسي یا به 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي یا د هغې جامې نو د قسم کفاره به ادا شي خو دا قسم غلط دی قسم دې مات کړي او خاون نه د لاسونه راتاو کړي ښکلې کړي ښځه دا قسم نشي خوړی قرآن شریف باندې چې څوک ختم کړي پیسې ورکوي خیر دی دا شکرانه ده او اکرام د قرآن شریف دی
ضرب مومن والا سخت مسلې دي بعضې هغې سره زمونږ اتفاق نشته چاوی زه چې پاسم نو استنجا نه کوم چاردام صرف وکم نو استنجار وختینی د باد په وتو باندې استنجا نشته ښه که تشه هوا سړي نه وتي استنجا خو علي وي چې سړي او دسماتې کړي یا تشې متیازې کړي او که دسماتې متیازې نه کړي په باد وتو باندې استنجا ضروري نه ده سیګرټ او نسوار خرڅول څنګه دي ښه شی نه دی قبیح شی دی او معاشره خرابوي هغه کاروبار مه کوه چې معاشره خرابوي سیګرټ او نسوارو کې د 25 مرضونو نه زیات مرضونه پیدا کېږي خدای او رسول چې څه منع کړي دي ګورې دی زمونږ د خیر دپاره منع کړي دي هغې کې د امت نقصان نسواري سړي خوله ګندی او چې قیمتي دعوت له لاړ شي او چې نسوار په کینی نه دی په هغه دعوت نه پوهېږي او که بار ته لاړ شي او نسوار یې نه اچولې بار ته نه ورځي او د خولې نه اسخاق ووځي لکه د ټټې د سګریټي سړي د نسواري سړي د سګرټ او نسوار ګده څیزونه دي ځان په زور په مرض مبتلا کول دي نه غذا ده نه دوا ده نو څه کوي سړی چې اوس کې نو بیا هم غذا خدا شربت اس کی غذا خدا دارو خوري دوا خوري نسوار او سګرټ خو نه غذا ده نه دوا ده نو پیسې په لګول عبس دي او استعمال خراب دی یا دا څوک پان خوري د هندوستان دا ملیان خولې نه د بلبلې کونه جوړه کړي خولې تکه سړی نو دا ګنده څیزونه دي قبیح اختر پرز خلق قبرستان ته ځي دا رواجي خبرې دي نه سنت دي نه حکم دی نه ثواب دی اختر خدای د خوشحالۍ دپاره پیدا کړی د مړو د قبرونو دپاره نه ده پیدا کړی قبر لاسیزه نو دا د دې زړو ښځو رواج دی نو بیا د عامو خلقو هم د ښځو تابع وي نو دیم دا رواج شروع کړو سهار وختي به د اختر پرز قبر نه ځي دا تا ته چا دا کوم حکم دی قبر خدا خلق ټیک ده زیارت قشي دی خدا اختر به ولې مقرره هسې لاړ شه زیارت پرد لاړ شه جمعې پرد لاړ شه اختر کې د مړو زیارتونه نشته او نه د مړو دعاګانې ځان په زور په دې خلقو او د جاهلانو امامان او د زړو په دوړو ښځو دا زموږ رواجونه جوړوي اوس دین یې راته ګران کړی قبرونو لتلل نشته دا د ښځو رواج دی زکات خیرات صدقات چرسی او پودری او بدکار ښځې له ورکول څنګه دي چې تا ته معلوم وي چې بدکاره دی مه ورکوه ستا مال دی پرهېزګار مسلمان وخوري هغه خو چې ته ورکې پوډر به پې والي هغه چې ته ورکې چرس به پې والي نو چې دا یقین وي چې دا سړی بد عمله دی مه ورکوه چا وي زه د سبا مانځه او مازدیګر نه پس 400 دفعه تسبیحات وایم ډېر ښه کې خدای توفیق درکړي دا بدعت نه دی ثواب په ذکر کې چې څومره ډېر کې خو چاته به تکلیف نه راسي نو ذکر چې څومره کولی شي تسبیحات چې څومره ویلی شي نفل چې څومره کولی شي نو شریعت خو د دې دا ښه خبره چا وی حضور پاک یو بیبي له طلاق ورکړی او حضرت حفصې له یو طلاق ورکړو او په دې چې هغې بلې بیبي پورې خندلي د حضور پاک یو بیبي و د خیبر د یهود و نصابان حفص د هغې نوم و زینب او مشهوره صفیه بیبي صفیه نوم او صفیه نو دې حفصې ورپورې وخندل وی د دې قامت خو دومره دی لنډی نه او یو ځل یې ورته ووی وی ستا پلار یهودي دی د یهودي لور نو هغې جړل بیا حضور پاک ته یې ووی چې راغی وی دا دې ولې ورته ووی تا به ورته وی چې زما خاوند پیغمبر دی
او زما نیکه پیغمبر موسی علیه السلام او د نیکه ورور مې هارون علیه السلام او هغه یې راوغوسته دا دی ولې وې یو طلاق یې ورکړه وی ځه بیا عمر صاحب راغی معافي غوسته هغې به معافي غوسته نو بیا ورته رجوع کړه یو طلاق کې رجوع کولی شي او په دغه خبره چې تا ولې بلې ته سپک وکته د لاندې ویښته د نامه د لاندې دا کم از کم هر هفته یا لس ورځې پسه غشتل پکار دی آخري حد چې د ګناه نه پې سړی بچ کېږي څلوېښت ورځې دي که څلوېښتو ورځو کې صفایي ونه کړه نو بیا دی مجرم دی ګناهګار دی او څلوېښتو ورځو پورې رستوالی گنجائش لري سړی د ښځې سره خلع کوي یعنی ښځه ترې مطالبه وکړي چې زه به هر څه درکړم ما پرېږده نو ته ترې اخیستی شي خو ښه دا ده چې څومره مهر دې ورکړي هغه واله کنې زیاتي حق هم شته ستا چې زیات دې غواړې چې هغه وایي ما پرېږده خو ظلم ښه نه دی چاوی زما د سالانډې بیماري د دمې نو قرآن او حدیث په رڼا کې راته څه وښایه قرآن او حدیث خو د طب کتاب نه دی نه د ډاکټر خدای ته سوال کوه خدای پاک د عامو مشکلاتو د حل لپاره د اصولو په شکل وای واستعینوا بالصبر والصلاة د خدای نه د هر مشکل په حل کې امداد غواړئ په دوو طریقو صبر کوئ او منځ کوئ منځ وکړه 2 رکعاته منځ وکړه نفلي او خدای ته سوال وکړه چې خدای دا مشکل مې حل کړي نور د ډاکټرۍ نسخې په قرآن شریف کې نشته خدای پاک دې تاخیر کړي وی زنانه اکثر فضول خرچه وي نو شریعت څه وایي زما ښځې سره 4-5 روپۍ دی نو زه یې ترې اخیستی شم که د هغې خپلې روپۍ نو اخیستی خو ته نه شي او خپلې ټولې پیسې ښځې له مه ورکړه مه ورته د ټولو ښځو پیسو الوایه ډېر فقها د دې آیات په تفسیر کې وایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم بې وقوفو ته وایي خپل مال مه ورکوئ نو بې وقوفو نه وایي مراد ښځې دي ښځه خامخل شی دی نو خپل مال اختیار هغې له مه ورکوه او چې هغې خپل مال یې هغه ته په زور نه شي اخیستی ښځو کې خدای داسې پیدا کړي دی چې جوړ برابر شي که ښځه د سړي په شان وي بیا جوړ نه راته نو د ښځې هر شی کمزوری دی حتی کې چې دماغ هم 50 ګرامه کمزوری دی بدني طاقت هم کمزوری دی صرف د خبرو کولو ډېر طاقت دی پکې خبرې ډېرې کوي او جذباتي شي عمل نامه روزانه ځي که هفته کې ځي د خدای عجیبه نظام دی روزانه هم ځي هفته کې هم ځي میاشت کې هم ځي کال کې هم ځي او مختلف دفترونه یې سهار هم ځي ملایکي وړي او مازدیګر کې هم ځي ملایکي وړي او د ګل پر اعظم پیش کېږي او داسې په میاشتو پس شوقه درکې نو د خدای دفترونه دي مختلف په دې اسمانونو کې څه ملایکي یو لیکي څه بل لیکي څه بل لیکي او ټول ریکارډ محفوظ دی د قیامت پخوا که دا شیان ناشنا خلکو ګڼل که نه 1400 کاله مخکې زمونږ قرآن او حدیث کې دي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه عمل یې کړي حاضر به یې ویني دوی به وایي څنګه به عمل حاضر ویني خو اوس والا خدای ټلویزیون نه ټلویزیون کې یو شی بند شوي نو چې کله یې ګورې هغه شه سړي واده کړي ناوې سره ناست دي تصویر نو که بوډا شي به هغه تصویر به یې ویني هلکه هغه ناوې هغه تصویر چې دی راته وښه
دغه شان د قیامت پر ورځ که سړی وایي ما غلا نه ده کړې ما نسوار نه دی اچولی خدای به فورا نقشه حاضر کړي دا څوک دی دا ملا بادر دا د ګنو ته چې ناست دی پردي ګني ریب نو هغه څیزونه چې قرآن او حدیث کې 1400 کاله مخکې وو هغه خدای د اسباب او د آلاتو په درجه کې انسان ته اوس وښودل خبرې به محفوظې دوی به وایي خبرې به څنګه وي ژبه چې نه نو لاسونه خپې به ګوی کوي ځمکه به ګوی کوي خدای به خولې ته وایي چپ شه لاسونه خپې به ده کړي بیا چې پابندي ته لاړ شي دا خوله به د لاسونو خپو ته وایي وقالو لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء د لاسونو خپو ته وایي کم بختانو تاسو را باندې ګوی وکړه زه مو غر کړم وی موږ لا خدای طاقت راکړه چې کم طاقت هر چاله ورکړه د خدای د قدرتونو ته ګوره د مارغانو ژبو ته د خبرو ته د هر مارغ جدا ژبه ده هر مارغ په خپله ژبه کې خبرې کوي د حیواناتو جدا ژبې دي د انسانانو دی وخت کې 3946 ژبې دي سړی حیران شي جاوی زما زمیندار اپیم کرلی و خشخاش نو نیمه مزدوری مال را نیمه پخپل واشت نو داغی پیسو استعمال سنگا دی روا دی اپیم خسوک نکری خشخاش کری ڈوڑا کری اپیم خود خلق جوڑای اپیم پا دارو کی استعمالی کی پا ڈاکٹری دارو کی پا یونانی دارو کی اسراف څه ته وایي اسراف د حد نه زیات تجاوز ته وایي ډوډۍ موړ بیا خامخا زیاتي خوري لکه د قنداریان وایي علي سړی موړ شي چې خولې ته لاړ شي او پټکي تی پروسي او ملا ورته وتړ لا چې څومره په اعتدال دی باندې سړی پیږي نو یو د حد نه زیات تجاوز کول چې حرام مو کیا خو بند دی او که حلال کی اسراف کوي هم شریعت نه خوښه یو ډاکټر چې د مسلمان عالم نه تپوس کو چې قرآن شریف کې اصول د صحت شته وي او خدای پاک وایي وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراک او څښاک کوئ اسراف مه کوئ د دې نه اعلی اصول د صحت نشته دا ډېر خوراک ډېر څښاک او مختلف سیزونه ورپسې وبس کړل او دی خوا بیا بیماری پیدا کوي نو تا خو اسراف کړی دی شرعي پرده دا ده چې رشته دارانو که راتلی شي او مخکې څرګندي د ښځې نو ستړي مشي کولی شي خو لاس به نه وروړی لاس مصافحه کول دا هغه چا سره بند دي چې چا سره نکاح کېږي او چې چا سره نکاح نه کېږي نو په خولې ستړي مشي وایه لاس مه میلاوه او هغه انسان سره چې ستا نکاح نه کېږي لکه مور دي ترور دي نیا دي لاس میلاولی شي لاس یې ښکلولی شي د مشرانو چاوی د حرام خور سړي مونځ نه قبلېږي نو د قبلېدو دوه مطلب وی یو دا چې خدای پرې راضي نه دی په دغه عمل خدای ورته وایي دی خو حرام خورې دوی خاموس کې زه دا مونځ دی واله پسه مونځ ورته وروغورځوئ او دویم قبلېدل دی چې بظاهره غاړه خلاصه شي نو غاړه یې بظاهره خلاصه ده قضا پې نشته وی زمونږ والد صاحب لیونی شوی روجي او مونځ دی پاتې لیونی توب کې هر څه معاف دي په لیوني سړي مونځونه نشته نه پې روجې شته بیمه کول ځان ناروا دي دا سودي کارم ډېر خلک دا
سچینا سر کپنی روتے دا مانا بار بار تپوس کی بار مورتو سوک زمان والا ورکی چاگا ٹھکویلی نا چین نا دی کپنی رازی و تالا پا سلور زر سلویت زر در کئی دم دا اقل نکار نالی سلور زر با داخلے کی سلویت زر با در کی خو سولس کسان بالا پیدا کی اغیب دا داخلی کی کپنی والا خپل غلا نکئی دا ټول سودی او دا جواره کاروبار دی خو خلق پی پیگی نا اکثر دا امامان شیخان پکی راولی دل دا پاکستان خدا جدر ملک تے دل تے یو بینک ہوا تک مخصوص تاسو خیال اسلامی بینک او زی پا زی بے افتتاح مولیان بوتلن او خلق تبیوی دا سی کاروبار دی چی دی کی بسودنی او منی زوی با دی منیجر کم زوی با دی ڈائریکٹر کم خود دمرا پیسی پا دوستانو داخلے کا نو پچا بے ار سڑی بخپلو دوستانو تاوی رازے داخل بینک تی پیسی پا کی داخلے کا سمر خلق پیسی داخلہ ٹول بینک لار ننگا بینک پتاو لگی دا نا خلقی غرق او اکثر شیخانی ہوا دا شانداک اپنے چی دی دا شیخان وی دا امامان بے علم جاہلان او شیخان ہم پس سلور ذرا مالا سلویق ذرا راکی زب کمیشن دی خیر دی سولس باولا پیدا کر سولس با آخری بے بنو سولس پیدا کر یار یوں آخر کی بار طول خلق غرق شی کہ اپنی رازی دا کراچے نو تا خیر در رسائی ایبا دا پینزو مال پشل ذرا خرسائی پتہ پی پیگی نا لاٹری وہی جوارے تا انگریزے کی دا موٹر ایخی پا 5 روپے نو 5.5 روپے داخلی کی یارا یا با 5 لاڑشی یا با پکی موٹر راشی نو دیر خلق پا دی طریقہ سنت شی نو دا انعامی بانڈونا یا دا چینا سا خبری چی دی دا ٹول دا جوارے قسمون دی سودونا دی زانتے ساتے او اغیب چرت دا مولانا فتن والی خو پا دا سی شکل کی اغیب تو خواهی چی اغا بظاہر جواری نی اب عورتوی روانا گوری خو خیال لارے اغا ناروا دی او جوارے دی دا بنگ و زراعت سنگا کہ بنگ بوٹی چاہ کری لی و بوٹی اوری بل ہر سیکڑنو خیر دے خو چرس پتے نہ جوڑے چرس کا کارنا دے کہ غاق سوری وی او پا مسالہ دے ڈک کنو خیر دے چاگل ڈک شی نو بلکل او دا شاردہ ہم دکی گی میڈیکل لیب کے مرتن یو سڑی تا نوکاری ملاوی گی خو پینٹ او شارٹ پاچے پینٹ او شارٹ اغسطل سے حرام ندی خو مشابہت دا کافرانو سر دے زمان دن کی غیرت تے دا غواری چی زمان تحذیب خپل جامع دا بل دا پارا ما بدلاوا او خپل تحذیب دا پارا ما بدلاوا او کمال ازدہ که دا ہر قومنا خو خپل اخلاق خپل تحذیب خپل معاشرہ ما بدلاوا دوی دا نور قومنو پا جامو کی او پا معاشرہ کی نقل کئی او پا کمال کی نقل کانوکیشن حال کی با دا سندونو تقسیمی زمان گورنر سے با دا پادریانو آگا ٹوپے پسر کی علاقہ دا ٹوپے والے پسر ہے دا ہوئی زمان نیکان کئی برطانیہ کی ستا نیکان دا دی منگ ماڈرن کیگو لبرل کیگو دا کافرانو پا نقل منگ ترقی نشکولی زلیل کیگو بگوارے خدای چی پا کمشی عزت را کرده دی پا آگئی که عزت تے پا نور لارو که عزت نده پا آئی که منگ سپک شو زلیل شو مسلمان دا کافر دا پارا وجنی ہونی سی ولی ذکر چی امریکہ خوشحال شی کہ سڑے زکاة لگ لو ورکی عمرہ وادق ہاں ذکر ضرورت تا گورا چی غریبی یا چابان تکلیف راشی زکاة والا ورکا او زان سر اولی کا بیدا کال پا آخر کی چی حساب کتابو کی اگر دا زکاة دا منفی کا چی دا میں ورکڑے دے زکاة مخ کے ورکولش
یو صح منځ کې دومره جدایي وي چې بل سړی پکې ودرېدی شي منځ خو یې کېږي خو ګناهګارېږي صح په متصل ساتئ چې د درېیم سړي پکې گنجایش نه وي چاوي د ډېرو خلکو حقونه مې والي دي او مال مې ته خوړلی دی اوس مې توبه وکړې د حج نه روانه نو چې کوم معلوم یې هغوی له خپل حق ورکړه یا لاړ شه معافي ته وغواړه او چې کوم درته یاد نی او پیسې در سره نو په هغه اندازه خیرات وکوئ خدا د دې ثواب هغه خلکو ته ورسوي چې ما د چا مال خوړلی دی نو خدای پاک به دې معاف کړي او که مال در سره نی نو توبه وباسه خدای پاک په پردي مال خوراک باندې سړی مړېږي نه قسم دې دی به نور موږي کېږي او خوار به په جیلونو کې به پراتی د ښځو نه جدا د بال بچ نه جدا یا زناورو په دغې مردار مال به څوک څوکي مال خو دومره بس دی چې سړي آیا عزت پې جوړي او سړي ته قرضدار بار نی والا زمونږ ښکلی پیغمبر وایي چې سړي ته څلور نعمته حاصلي د دې نه لویه بادشاهي نشته اول دا چې ښځه د طبیعت مطابق دویم دا چې روزي خپل وطن کې دریم دا چې اولاد یې نیکان څلورمه دا چې ګاونډیان یې ښه خلک ګاونډ نه سړی تنګېږي نو ګاونډ دې ښه خلک یې ښځه یې طبیعت مطابق اولاد د نیکانې او روزي دې خپل وطن کې نو د دې نه لویه بادشاهي نشته او په دې شکر ادا کول پکار او د ډېر حرص که ډېر حرص وکړي نو څه به وکړي زیان به پریشانه کړي چې څه خدای درکړي په هغې صبر کوه په حلالو کې که لږ ساګ او ټیپر وخورئ دا حرامو د چرګانو نه هغه ساګ او ټیپر خوري چې بیا وروسته پریشانه او په غمونو کې مبتلا او دعوې در باندې کېږي هغه ښځه دې بیماره شي اولاد دې بیمار شي هغه دنیا کې هم سړي ته سزا رسېدا دی او د حلال خوری نه رسي که تکلیف راغی په حلال خوری کې په هغې به یې درجې خو دې اوچتې کړي او په حرام خوری کې د دنیا هم خرابه د آخرت هم خراب د مسلمان خو دا عقیده ده چې زه به مرم او د مرګ نه پس مې ژوند دی خدای سره پیشي ده نو دا د همیشه ذهن کې لري چې زه به یوه ورځ د دنیا نه ځم چې چا نه مرګ ایري آخرت ایري زه وایم دا انسان نه دی مسلمان نه دی که سړي ته دا یادي که حاکم ته یادي که وزیر ته که ممبر ته دی به خپل ژوند به یې په خپله کنټرول کوي خو دوی نه خدای هېر دی مرګ تیر دی آخرت تیر دی د خدای حساب کتاب تیر دی چې کومې پیسې د عمرې په نیت ساتلي یا د حج خو چې کال پې پوره شي نو زکات به یې ورکړي زکات په خپل ځای دی حج عمره په خپل ځای دی په قبرونو ګلونه اچول نشته سیرې پې نشته په سیرو 200 روپۍ ورکړي هغه 200 روپۍ خیرات کوي ولې نه یو جومات کې پکې ولې نه هلې او ثواب یې همدغې قبر ته وبخه مړي ته په قبر باندې 100 منه ګلونه واچوه قبر ته څه فایده ده هغه په تیاره کې پروت دی هغه جمدو ته محتاج که 100 بلفونه پې بل کې نو څه پې که 100 د سرو زرو ګمبد پې جوړ کې نو څه پې نه هغه ته جومات جوړ که ورپسې او ثواب یې هغه ته وبخه یو پکیواله یو لاره جوړه کړه یو سفر جوړ کړه یو کوی وباسه مسلمانانو مسافرانو له نو د هغې ثواب هغه ته وبخه که په هغه باندې 100 ګمبده جوړ کړي 100 سیرې پې واچې دا د انګریزانو د هندوانو رواج دی چې مسلمانان هم کوي خدای پاک دې موږ د دې رواجونو نه خلاص کړي موږ د یو نیر نه یو دس کوو خو نیر ګنده دی که داسې ګندۍ چې په اوبو کې بوی وي او رنګ کې فرق وي او د خولې په خوند کې فرق وي نو په هغې به اودس نه کوي او که رنګ او بوی او په خوند کې فرق نه خیر دی که لختي ورته راغلي لوی نهر مثلا نه هغه پاک دی
که خوند او رنگ کې فرق نه راغلی او دس پې کوي چا د دعا دپاره څلوېښت ورځې چې تبلیغ لموزي ځان نه به ګورې مفتي او عالم نه جوړی دا د قمقل سړي کاري نه دی به عالم ته رجوع کړی دا خو د ده تربیت دی چې نیکي زده کړي او اعمال یې ښه شي اخلاق یې ښکلي شي په څلوېښتو ورځو سړی مفتي کېږي نه او عالم کېږي نه او چې کوم تبلیغي دی نو دا قمقل یې نو دې ټول تبلیغ بدنام کړي په عالم اعتراض شروع کړي په دغه شروع کړي ځکه ما چې څلوېښتي ورکړه څلوېښت ورځې مو ورکړې دي نو دا بې وقوفه دی په څلوېښتو ورځو څوک عالم کېږي نه نیکانو جماعت کې که سړی ورشي د دعا دپاره نو خیر دی ځکه د خدای رحمتونه ورېږي هلته کې چې نه پکې د دنیا غرض نه پکې سیاسي غرض نه پکې کرسۍ غرض نه پکې شهرت غرض او د دین فکر نو خدای پاک د هغې دعاګانې قبلوي په ټوپې په سر کې ښودل دا سنت دي بې ضرورته په سرتوره سر مونځ کول مکروه دی ډول سورنانه فایده اخیستل او زنازان ته رایادول بعضې خلک دې ته کفر وایي کفر نه دی ځکه خلک دا ګانې بجانې خو د خوند لپاره اوري خو ښه کار نه دی ځکه دا ګانه بجانه دې ته لاره د زنا وایي عربۍ کې وایي الغنا طریق الزنا ډول سرنا اورېدل دا د زنا لار ده ځکه د سړي شهوات راوچت کړي خواهشات یې راوچت کړي بیا دې لیوني که د یو فرضي ښځې صفت موري هم چې دا پودړه بسیږي نو خوند یې اخیستل او ورته ناسته ښه کار نه یو سړی وایي په ایرپورټ ته راشي او سړي سره خبره وکړي چې زه د بار په سورلی کې بوځم او بار دې په فلینکوچ والو باندې هغه سړی دېرش څلوېښت روپۍ په دغه کې په کمیشن سره ورکړي او نور هسې پاتې شي نو کمیشن خو بند نه دی که یو سړی یو لاری مله له مزدوران دغه پیدا کړي سورلی نو خیر دی پټګي او دروغ به پکې نه بس والا ته وایي زه الله سورلی پیدا کوم موټر والا ته وایي زه الله سورلی پیدا کوم او بیا د هغې په عوض کې ته مزدوري الي نو دې ته د خدمت حق وایي نو دا روا ده کوټل ته سړي بس والا سورلی ودرولی کوټل والا بیا دله په مفته کې ډوډۍ ورکوي او د هغې پیسې د هغه سورلونه وباسي نو دې مجرم دی او کنه په هغه سوالو د عام رواج مطابق سودا خرڅوي او د ډریور له زیاتي شي د خپل طرفه ورکوي نو خیر دی خو د سوالو نه به زیاتي شي نه الي سوالۍ پیدا کول چاله دا ګناه نه ده قرآن شریف چې درته نه یادېږي مه وایه او د یاد دپاره استغفار ضروري دی چې استغفار سړی ډېر وایي خدای پاک یې یادداشت مضبوطوي د عالمان وایي چې سړی بیت الله شریف وویني نو دعا دې وکړي په ولاړه هغه وخت کې خدای دعا قبلوي اللهم زد بیتک هذا تعظیما وتکریما وتشریفا ومحابا وزد من حجه واعتمره عزا وشرافة ومحابا خدای دې خپل بیت عزت او حرمت د دې نه زیات کړي
او چې څوک د دې زیارت او عمرو له راځي او حج له خدای د هغې عزتونه او کرامتونه زیات کړي دا دعا به ووایې په پښتو کې ووایه دا چاوی چې بلال صاحب له اذان نه وویلې نو سار کېده نه نه دا چا دروغجنو خبرې کړي دي پیرانو قمقو د ځان نه یې ویلې دي چاوی د دوه اخترونو منځ کې واده څنګه دی موږ د بعضې خلک وایي ټیک نه دی دا د هندوانو خبرې دي او د مشرکانو ښکلی کار هر وخت دی ښه دی او بد کار یو وخت نه دی ښه دا به کافرانو وی او پته نه لګي چېرته د هندوانو خبرې دې زړو ښځو او دا زاړه قمقل پیران دوی کې دا راغلي او خلک یې خطا کوي زه یو ځل مردان بازار کې روان وم د جمعې چوټي چې وه نو یو جنج دی او ډول سورنا ورسره دی ټانګه کې ناستم یو سړی وي دا واده ډېر سپېره دی ما ویل ولې وي د جمعې پرس کوي ما ویې زناوره جمعې ورځ خو بختوره ده چې کوم شي ورسره دی دغه سپېره دی ډول سورنا ته نه کتل ته واده کوه د شریعت مطابق کوه په ښکلې طریقه کوه هغه هر وخت بختور او ښکلی دی او چې ورسره دا نور بلاګانې مردارې نو سپېرتوب په هغې کې راځي په ورځ او شپو کې سپېرتوب نشته د جمعې شپه بختوره ده خو تی په ګناه کې تېره کې د لیلة القدر شپه بختوره ده نو تی په ګناه کې تېره کې نو ستا فایده څه شوه په ورځ او شپو کې سپېرتوب نستا په عمل کې دی نو دوه اختره یې که درې اختره یې که څلور اختره یې هر وخت یې واده کولی شي کلمه کې څومره فرض دی هغه د عقیدې خبرې پکې فرض دي کومه کلمه یاد وی زمون طرف ته یو سړی د تبلیغ والو ته کافر وی چې دا سړی مړ کم کنه نه قمقل پیر وی جاهل تبلیغ والا ښکلی کار کوي بې غرضه بې لالچه او تا ته د دین خبرې ښایي ولې وجنه دا به څوک پیري جاهل تبلیغ والا وی عملو که په عمل به خدای ته رسي او جاهلان پیران وی زما خپو ته راپروز او ماله شکرانه راکړه زه به دې رسوم دغه تار چې مولا لاړ شئ سند ته دا پنجاب ته پیران نه کوي زناور چرس پس کی نور ناروا کارونه به کوي قبر ته به ناست دي نو چې هغه پیري مونځ نه کوي او دس نه کوي هغه مریدان به یې څوک پیری موریدی دا هسې یو د خلقو یو شی جوړ کړی چې کوم اصلي ده هغه خلقو پرېښې ده هغه یو اصلاحي تعلق یې د یو عالم سره هغه سره خپل تعلق قایم کې خپل کمزوری ورته وښیي هغه تاسو ته اصلاح وکړي د قرآن او د سنت د تعلیماتو په رڼا کې او باقي رسمي پیري چې دا مې پیر دی او دا مې مورید دی او دا پیر دی او دا هو دی نو دا فرضي خبرې دي او د دغې مردارو د وجې نه شرک او بدعات راځي بس ما یادوه زه به در رسم زما پیر صاحب یادوه په خبر کې هغه به در رسي هلکه دا خو د هندوانو خبرې دي د هندوانو دا څومره بوتان چې دي دا د هغې د پیرانو بوتان دي ښکلې ښکلې خلک هغې کې تېر شوي دي د خپلې عقیدې مطابق نو چې مړه شوي دي بیا بوتان جوړ کړي دي مهادیو گرو نانک پاربتی او بیرو والی کرشن مہاراج رام چندر جی گوتم بدھ دا هغوی معتبر خلک نو دا بوتانې د هغوی جوړ کړي مونږ چې دې بت ته سجده وکړو نو د ده روح خوشحاله شي او د ده روح چې خوشحاله شي نو مونږ به خدای ته رسوي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا مونږ چې د دوی عبادت کوو په دې غرض کوو
چې دا هم لوی خدای ته ورسوي نو خدای هغوی منه او دې بوتانو ته خدایان نه وي خو د دوی عبادت د خدای د رسېدو لار ده نو هغه د پیرانو مجسمې جوړه کړل دا ټول د هغوی مشهور خلک دي قسم دی که په حواس وکړو هغه پیر نه دی چې څو پورې د حضور پاک په طریقه نه روان که په اور کې ګرځي هغه پیر نه دی په هوا کې خو ټپسان هم ګرځي او په اور کې مږې هم ګرځي او په دریاب کې ډوب ګرځي هغه پیر نه دی پیر هغه ته وایي چې د حضور پاک په طریقه منځ او دس اخلاق روجه عمل په ټوپونو والو په هوا الوتېدو په غیب و خبرو ویلو دا خو ساحران کوي نجومیان کوي تعویزګري پنجر شناسي پنجې داس وړاند کړي د دواړو جهانو سردار وایي که دوی له څوک ورغی او د هغوی په خبره یقین وکړو نو دی کافر دی ځکه د هغوی په علم خدای سره دی دا خو دروغجن دی مردار کف شناس دی او پنج شناس دی د کابلیانو کې دا ډېري هلکه مرداره خدای پاک تا علم دی که تا سره علم د نسا نسو حق نی د نیکه په مال کې چې د هغه نیکي نور زامن وي یو سړی دی نیکه دی او زوی دی د هغه په جنګ وفات شو نو د هغه زوی که ښځی یا بال بچي او د دې خپل بره نیکه خپل اولاد هم وي نو د هغوی میراث نشته البته نیکه له دا پکار دی چې وصیت وکړي د هغوی په حق هر څومره مال چې ورکوي نو په ژوند دی وله وصیت وکړي ځکه دا زوی خو د مخکې مړ شو خو میراث یې نه کېږي د قیام او د رکوع د سجدې او د جلسې څه حکمت دی د مونځ څه حکمت دی مونږ ته د خدای او د رسول حکم دی او مونږ یې کوو دا ولاړ او جلسه دا د ارکانو د پوره کېدو دپاره شریعت مقرر کړی دی او دا په خپله ارکان دي یو خور د بل خور نه د خپل زوی دپاره رشته غواړي خو د دې هلک خپله خور د دغه ښځې تېرودلي د ترور نو د دې هلک د هغې د جینۍ سره نکاح کېږي او هلک خو تې نه دی راودلی چې کومې جینۍ تېرودلی دی نو هغه د هغې بلې ښځې د زامنو سره نکاح نشي کولی ځکه هغه یې رونه خویندې شو او چې کوم هلک تې نه راودلی د ترور نو دا د ترور لوریانو سره کولی شي نکاح وی مونږ یو واده له تلي وو هغه جنکو ګډل ډمې وې نو چې رالو د جومات امام راته وایي تاسو ټول کافر شوي نه کافر کېږي نه خو ګناهګار دي خدای ته دې توبه وباسي دا وی زموږ د جماعت امام دی مونږ ته وایي که چا ږیره خریلي د قیامت پر ورځ به دی جلاګانو په صف کې ولاړې دې نه زه نه یم خبر خو ږیره خریل ښه کار نه چا وی دا رښتیا ده چې سړی 80,000 کرته لا اله الا الله ووایي نو د دوزخ اور پې ارامېږي امید دی خدای پاک به ورسره احسان وکړي او قطعي فیصله څوک نشي کولی یو اصطلاحي تبلیغ دی لکه 3 ورځو له وتل 4 ورځو له وتل دا ثوابي خبره دی او یو په امت باندې من حیث المجموع د دین رسول کافرانو ته
دا فرض کفایي دی. یعنی ضرور به په یو مسلمانانو کې یو ډلی چې هغه به د دین کار کوي او کافرانو ته به دین رسوي. که ویې نه کړل نو د ټولو غاړه بندېږي. خو دې ته فرض کفایي وایي او په هر یو سړي باندې ځان له ثوابي کار دی. نو فرض کفایي دی. فرض کفایي دی ته لکه جنازې لمونځ نو چې څه کسانو وکړه دا ټولو د غاړه اخلاصه شو د باقي او که ټولو پرېښوده نو بیا ټول مجرمان کېږي. نو حکم یې د مجموعي په حیثیت فرض کفایي دی او د ځان لا د ثوابي دی. او دا خاص اصطلاحي تبلیغ دا خصوص راغلی دی یو 50-60 کاله وشو نو دا ثواب دی. د انجکشن چې غوا میخه پیدا شوي نو د هغې غوښې خوراک څنګه دی؟ روا دی. فارمي چرګان فارمي څاروي چې پستونو پیدا شوي روا ده. په حیواناتو کې د زنا تصور نی نو هغه روا دی. یو استاذ یو ماشوم ته سبق وښیي د قرآن شریف او ختم وکړي او هغه والا په خوشحالۍ کې جامې والې شو روا دي بالکل. بلکې صبر اخیستی شي که د استاد د عزت وکړي دا د قرآن شریف عزت دی ښه نو جامې دې والا والې پیسې دې ورکړي هدیې دې ورکړي او دا زموږ د پخوانو ائمه او امامانو نه نقل دی. زمونږ سره وي یو عیسائی دی خواست کړه موږ یو ځای کړو دا هغه عیسائی واده دی نو ګرجي سره ورته تللی شم یاره مزه ورسره ګرجیله او خواست کړه کې کولی شي دعوت یې قبلولی شي تم ورځه خپل دعوت او که ګرجي له نه ځې نو خبر د سړي نه روجې قضا شوي نو په هره میاشت کې چې نیسي قضا دپاره وخت نه دی مقرر او که د قضا روجه چا ماته کړه په هغې کفاره نه راځي. یو روجه ده کفاره د رمضان په روجو کې راځي چې د رمضان روجو سړي نیت کړي او قصدن یې ماته کړي نو بیا پې کفاره راځي. او د قضا روجو په ماتولو څه نه راځي چې قضا روجه دې ماته کړه سال نه به ونیسي یو وجې نه یو سړي ښځه ده مړه شوې ده بل واده یې کړی دا ړومبی ښځې نه یې زوی دی نو د دویمې ښځې د خور سره دی خپل زوی له واده کولی شي او کولی شي خور دې ځان له دا په خپله به ځان له وکړي او خور به یې زوی له وکړي بلکې د ښځې لور سره هم کولی شي د زوی نکاح که د ښځې لور یې د بل خاوند نه یو سړي کونډه ښځه کړې ده او هغې سره لور هم ده د زوړ خاوند ده نو ښځه به دې وکړي لور دې یې زوی له وکړي نو د خپلې ښځې خور زوی له کولی شي د خپلې ښځې لور چې د بل خاوند نه هغه خپل زوی له کولی شي. د ټیپ په کیسټ اورېدو باندې سجده تلاوت نه لازمېږي. تعویذ روا دی خو ماشومانو له او هغه کلمې وي چې صحیح وي د شرک خبرې پکې نه که امان په شیطان نه سوال غوښتلي لکه بعضې تعویذګر جاهلان کوي د پیر نه غوښتلي نو دا شرک دی او که کلمې صحیح وي د توحید د عقیدې مطابق وي نو تعویذ ماشوم دپاره خیر دی لوی سړي دپاره دم راغلی دی
دم به پې واچه او ماشوم د پاره تعویض خو رښتونې کلمې صحیح ګډې وډې حرفونه نه او نه چې څوک په عبادت مشغول وي جماعت کې لکه څوک قرآن شریف وایي څوک ذکر کوي نو سلام پې ما اچوه غلی کښېنه نجومي سړي ته خپل لور ورکول څنګه دي نجومي سړی فاسق فاجر دی دروغجن حرام خور نو داسې سړي له وایي دا لاس معلومومه دست شناسي کوم دا رواج راغلی دی اوس نجوم پرسته نو دا دروغجن دی حرام خواره دی لور خور مه ورکوئ نیک سړي له ورکوئ که فقیر یې هم حرام خور له مه ورکوئ چاوی زمونږ استاد راته وی اسلام کې ګیره شته خو په ګیره کې اسلام نشته دا د ځان نه خبرې دی بېوقوفو اسلام په ګیره کې هم دی یعنې د ګیرې پرېښودل دا د اسلام نښه ده چاوی د سبا د فرض مانځه نه پس سنت بیا دوباره کوي دوباره سنت خو نه چې یو ځل دې کړي بس کافي ده دا چاوی چې څوک مکه مکرمه کې وفات شي یا مدینه منوره کې نو هر کال حج لیکلی کېږي داسې نه ده چې دا د احرام په وخت کې د حج د دوران کې وفات شي نو هر کال والا خدای حج لیکي او که حج یې کړي بې اسې ساري نو دا غي متعلق دا نه ده راغلی د ماښام نه پس به شپږ رکعاته نفل کول دې ته صلات اوابین وایي د دې ډېر ثواب دی او ثواب یې راغلی دی خو حدیث ضعیفه دی خو ضعیف حدیث باندې که سړی عمل وکړي په نیت د ثواب نو خدای پاک ثواب ورکوي ځکه حدیث کې دا دی چې د 12 کالو د عبادت نفلي خدای ثواب ورکوي او حدیث ضعیفه دی چې هغې بعضې خلک وایي په نسوار روژه نه ماتېږي د قاعدې مطابق خو پې نه ماتېږي ځکه چې شونډو کې ایښي دننه خو نه ځي خو علما وایي د هغې لاړو سره ذرات ځي نو روژه پې ماتېږي کنې سړي په ژبه نسوار ایښي او بې توی کړي نو څه خو تیر کړی نه دی خو لاړو سره تیریږي خامخا نو د نسواري سړی روژه ماتېږي نسوار دې پرېږدي که نه دا مقدار شي روژه خدای داسې مقرر کړې ده چې دې کې هر خراب عادت سړی بدلولی شي که بدلول غواړي شرعي مسجد چې سلی اشګه د مربع وي دا شرعي جماعت دی ته اختر کې په حج کې سړي باندې د اختر مونځ نه جنت کې به اولاد نه پیدا کېږي دا چې څومره تلي دا قمره به زیاتې کېږي به نه جنت کې د سړي نه ښځې سره به یو ځای کېږي خو انزال به یې نه کېږي هوا به ترې خارجېږي او هوا به یې خوشبویه او چې څومره خوراس کاکړی نو بار ته به نه کښېني هلته به ډکار وکړي اګرمې به وکړي هغې سره به هر څه هضمې جنت کې لاړې نشته جنت کې پوزه نشته پوزه سړو جنت کې او دسماتې نشته د هغې غذا خدای داسې پیدا کړې ده چې دا فضلات پکې ني نه به په ښځو بیماري راځي آدم علیه السلام تقریبا شپږ نیمې شلې کاله ژوند تېر کړو جنت کې مخکې او بیبي م ورسره وه خو اولاد یې نه کېده او ژوند یې لکه د ښځې او د خاوندو چې دنیا ته راغله نو اولاد یې شروع شو تهجد مونځ 8 رکعاته دی عام او 3 رکعاته وتر 11 رکعاته چې سړی د تهجد مونځ کوي که نه نو وتر وروستو پکار دی ثواب دی کې زیات دی او که سړي 11 ونه کړه 9 وکړل یعنې شپږ یې نفل وکړه 3 وتر وکړه
یا سلورو که بیماری کله سړی ستړي یا خوب پې غالبي نو خیر دی لږ کمې لږ زیاتې م روا دی خو د حضور پاک دا طریقه وه چې عام وخت کې هغه 11 رکاته کړي دي 8 رکاته تهجد او 3 رکاته ویتر یو سړی دی چې روجي نیسي خو مونځ نه کوي نو د روجو به خدای ثواب ورکړي او د مونځ به عذاب ورکړي د نبی کریم رنگ چې سپین سروالي ته مایله پولیس ورات باندې به هر سړی تیریږي ذکر قرآن شریف کی خدای قسم خوڑلے دے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ہر سڑی بخامخا په پولیس ورات تیریږي بعض خلکو ته باړو پته مونه لګي چې دی په تیری شي چې پولیس ورات کم ځای او تیریږي به په تیریږي خامخا چې خدای قسم خوړلې ده نه پاتې څه شو زمون ښکلی پیغمبر به مخکې تیریږي او د جنت دروازه به اول هغه ته لر کېږي او زمون ښکلی امت ته دا زمون ښکلی پیغمبر ویلی دی باقی پیغمبران امتونه به د دوی تابع وي دنیا کې خدای رستو را لېږلی دی زمون پیغمبر او زمون امت خو د جنت پتلو کې د ټولو نه مخکې دی که یو ځای کې د جمعې مونځ نه کېږي داسې ځای وي نو ماسپښین مونځ به کوی په پوره او جمع هم کولی شي د جمعې مونځ ماسپښین مثلا یو بانډه ده یو کور دی یا چېرته تلي ښکار ده او د جمعې ورځ او هلته مونځ نه نو بیا به ماسپښین مونځ خو کوی خامخا او 4 رکعاته به کوی او جمع کول خو روا دی د جمعې پابندي نشته چاوی 4 فلمونه جوړ شوي دي د حضور پاک په ژوند مبارک کتنې روا دي که نه ناروا دي ځکه فرضي خبرې دي او دروغ دي د حضور تصویر پکې شته یا د صحابه ټول به فرضي سړي جوړ کړي او د بیبیانو هغه د ډمو شکل کې به ښځه پیش کړي ډمه به سینما فنکاره او به دا فلانکې بیبي ده او دا فلانکې بیبي ده نو دا غي نو د پیغمبر فلمونه جوړول دا ناروا دي او چې چا کړي دي ډېر سخت مجرمان دي نه چې کومې ښځې ته معذوره یي که نه او داسې ماتېږي لکه باد مبارزي بواسري یا د خوني بواسري د هر مانځله به اودس کوي که پردي کور ته لاړ شي هم بیا اودسه خو مونځ نه کېږي یو سړی دی چې خپل جایداد یې نارینه اولاد پسې لیکي او لوریانو ته اهمیت نه ورکوي نو دا مجرم دی که په ژوند یې کړي تملیک یې کړي زامنو پسې لوریان یې محرومه کړي خو هغه مردار مړ دی ځکه ظلم یې کړی او که صرف وصیت یې لیکلي نو په هغې وصیت عمل نشي کېدی د زوی م حق دی د لور م حق دی چاوی یوسف علیه السلام زلیخې سره واده کړی او 2 ماشومان ترې پیدا و نه دا دروغ ده یوسف علیه السلام زلیخه نه ده کړې آپ عاشقه وه او قرآن شریف کې د هغې ذکر ده خو واده کړی نه ده داسې ښځه پیغمبر نه کوي چې هغه په خپله د زنا اقدام وکړي خدای پیغمبرانو له پاکې بیبیانې مقرر کړي دي
نو یوسف علیہ السلام نه دا کړی دا د زلیخا په قصو کې راغلی دی فرضي خبره د فارسی په کتابونو کې د اردو په کتابونو کې د قصو په کتابونو کې ډېرې خبرې دروغ وي نو په هغې به یقین نه کوه دی خو یو کتاب هم عالم ورکړی ده خو دا راته صحیح نه ښکاري وخان یې نه دی وخان حرام دی که حلال وخان خو حلال دی اسونه حلال دي که حرام اسونه دوه مذهبونو کې وي غوښه یې مکروه ده او دوه مذهبونو کې وي روا ده خو که تازه اس یې ښکلې او چې حلال که غوښه یې خوړه نو د نسوارو نښه ده دا نسواریان چې نسواره چي که نه نو هغوی خوړی شي په افغانستان کې د فارسیبانو په علاقه کې اسونه خوري او په روس کې مسلمانان نو ځوان اس ښکلی د اس خو ګیام ښکلی د قیمت اس داسې پاک حیوان دی چې دی د بل څاروي جوټه هم نه خوري نو د اسې غورځولو نه خو غوښه ښه ده د نسوارو نه خو ښه ده هلکه اواز نه راځي دا به دا زم په لانجه واړو نو اس که چا وخوړه غږ پې مه کوئ که نسواریان مسواریان یې خوري نو خوري دا بسکولو په نسبت یې خوراک ښه څه حرام یې قطعي نه دی د ښځې د رجوع فدیه په خاوند نشته د هر چا خپل احکام دي بعض امامان امام راوګرځي او دا آیات شریف و ان الله و ملائکته بیا ورپسې درود شریف وایي دا خامخا ولې ومه هسې دی درود شریف وایي په آیات وینا یې خو لازم کړه په خلقو نو په خلقو چې یو څیز لازم نه لازم کوی پې ما هسې د دعا نه مخکې سړی په پټه درود شریف وایي نو آدابو د دعا کې دا ده چې اول د خدای حمد ادا کړه بیا په حضور پاک درود شریف ووایه بیا دعا وکړه هغه په خطبه کې ادا کېږي او دا مستقر رواج ګرځول دا نه دي پکار ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب دا 11 نمبر د پرچو کې سټ ډک شو او د 12 په انتظار اوسئ دا بتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچره کې اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 2529 12